په ریاض کې نړۍ ته یوه بله پرانیسته. د تیلو وزیر د قانونو شرکتونو ته په پلازمینه کې ښه راغلاست وایي. بریتانیا هم پکې خپله ګټه ویني. خو ورځپاڼې د سعودي د عرب سفیر د ګوتڅنډنې کیسه راخیستې. اندېښمن نه یاست چې دا ډول ډیپلوماټیک کړکېچ به ستاسې په اړیکو په نورو چارو کې اغیز وکړي؟ هو خامخا اندېښمن یو. موږ د سعودي او برطانیا ترمنځ ښې اړیکې غواړو. که ډیپلوماټیکي اړیکې ویجاړې شي زموږ پر سوداګرۍ به سختې اغیزې ولري. د سعودي د پانګونې په مرکز کې د بریا کیسې ښودل کیږي. So this is your marketing film for. This could be one, or you can have a PowerPoint presentation. یو هم د سعودي په سلطنت کې قرار بدلون دی. We all can argue about ideologies of. د قصاص مفکورې په اړه نظرونه توپیر لري او دا چې نور هیوادونه په تیره بیا لیدیزوال مجرمینو ته څه ډول سزا ورکوي. خو که خپلواک وي، په محکمه کې عدالت وي او د اپیل پړاو پکې شامل وي، نو باید درناوی وشي. خو د بشري حقوقو نړیوالې ډلې سختې شرعي سزاوې غندي. لندن د 40 کلن بریتانیوي کارل اندري په اړه اندېښمن دی. نوموړي ته 350 درې وروسته له هغه وټاکل شوې چې د الکولو سره ونیول شو. که څه هم بریتانیوي چارواکي وایي چې وبژغورل شي. د بریتانیا سوداګریز نومونه دلته مینوال لري. سعودي په منځني ختیځ کې د بریتانیا لوی بازار دی. د بریتانیا د وسلو لوی پیریدونکی هم دی. خو د بریتانیا په حکومت کې دننه بحث تود دی. دا چې د بشري حقوقو اندېښنو سره سره تړون لیکونه دوام وکړي که نه.